شاکر رحمت الله علیه بس لګای مرتد ورته وایي. مې وټکی به مې نه خبره واورې خوږ سره، د هغې نه بعد که زه به غلطه ومه ما ته ووایم یاره کیدای شي زه غلط یم نه یم پوه شوې، تا نه زه پوهه حاصله کړم. ښه مهرباني تاسو لکه هغوی ته مرتد وایي که نه، هم داسې ده لکه د دې یو دلیل راته پیش کړه. اول خو تقریبا د موږ میاشتې به سوي موږ په دې اړه باندې کوم خبرې نه دي کړي، داسې تا وویل چې تاسو لګیا یاست او څه شی یاست. اول خو د دې خلقو دومره حیثیت نشته چې موږ ورباندې لګیا سو، یوه خبره. بله خبره عمر جان که تاسو خیال کړی دغه ورور ته وایم ادم صاحب ته وایم یا الله بنده څومره خوند به یې کړی چې ته اوس دلته راغلی وی ویلي دی وایي دا منیر شاکر په محمد رسول الله پسې ولې لګیا و. الله اکبر. بالکل څومره خوند به یې کړی و چې دا منیر شاکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو پسې ولې لګیا و. دا منیر شاکر د اسلام په امامانو محدثینو خلفاو فقهاو علماو پسې ولې لګیا ول. دا څومره خوند به یې کړی و، دا څومره به د تا دغه عزت له موږ سره پیدا سوی و، څومره به د الله جل وعلا په نیز باندې الله له تا راضي سوی و چې له تا سره د خپل پیغمبر و د دین و د اسلام و د قرآن و د علماو و د فقهاو فکر و سوچ او غم در سره ده. اوس راځو دې ځای ته په قرآن پسې لا لګیا ول، په قرآن پسې به یې خبرې کولې. دا خو د زړه سره ادم صاحب تاسو ته نه معلومېدل. اوس دما خو د پلار او د نیکه جنجال نه و له منیر شاکر سره نه له زمنو سره، نه مې د پټي جنجال ده ورسره، نه مې د زنده‌آباد جنجال ده ورسره، نه مې د مردآباد جنجال ده. والله کې اوس هم پیژنم، والله کې اوس هم معلومات لرم، لیکن خبره دلته د دین ده. تاسې ما ته وایي چې قاري صاحب ته ولې په دوی پسې لګیا یې؟ د ما همدغه سوال له تا نه ده چې د ما په پیغمبر او د ما په دین او په اسلام پسې دا ولې لګیا و. دا یوه خبره. اوس راځو دې ځای یو منټ زما د پیغمبر خلاف هغه کومه خبره کړې ده ما ته وښایه. اوس به راسو د پیغمبر علیه الصلاة یو له تا نه زه داسې پوښتنې وکړم چې په هغه باندې د تا سر خلاص شي. عامې خبرې به در سره وکړم ځکه راته معلومیږي چې مولانا یې که یو منټ په من ګرانې واده پرېږده. نه د زړه سره ګوره دا د مهرباني خبرې دې بیا وروسته وکړه، دا د ګرانتوب خبرې دې وروسته وکړه کړی. هېڅ علم مې نه دی کړی. اوس غوږ تا سره زه داسې خبرې وکړم چې د تا سره خلاصې. دا صحیح البخاري ده، ښه راته متوجه سه د زړه سره ادم صاحب قربان دې سم. نه تا پیژنم نه دې ولا که ډله و تنظیم و یو ځای بل ځای راته معلومي. دا صحیح البخاري ده. دا 1400 کاله د رسول الله صحابه له هغه نه رالاندې تابعین تبع تابعین فقها محدثین علما په میلیونونو علما د ما او د تا په د اسلام کې تیر سوي تر نن زمانې هغه ټول وایي چې له قرآن نه وروسته صحیح ترین کتاب اجمالا دا صحیح البخاري ده. اوس غوږ سره ښه راته متوجه سې زه دې سر در خلاص کړم. اوس ګوره رسول الله وایي صلی الله علیه وسلم وایي د ما امت په ګمراهي باندې نه را یوځای کېږي. متوجه سه راته د ما امت وایي په ګمراهي. ته د مایک بند کړه زه به عمر جان سره خبرې وکړم ځکه هغه را سره پوهېږي. ته د مایک بند کړه. رسول الله څه وایي؟ وایي د ما امت په څه شي نه را یوځای کېږي؟ په ګمراهي باندې. اوس ګورې احناف مسلمانان دي وایي دا صحیح البخاري ده. شوافع دي وایي له قرآن نه وروسته صحیح کتاب ده. مالکیه دي دا کتاب صحیح کتاب ده. حنبلیه دي وایي دا صحیح کتاب ده. اهل حدیث دي وایي دا صحیح کتاب ده. یعنی ټول امت په دې اتفاق ده چې له قرآن نه وروسته صحیح کتاب ده او دا خبره رسول الله کړې ده چې د ما امت په ګمراهي نه را یوځای کېږي. د تا منیر شاکر ویل وایي دا د مجوسیانو کتاب ده. اوس ټول امت رښتیا وایي که د تا منیر شاکر صاحب رښتیا وایي؟ مایک د خلاص که ادم صاحب.
په دې کې داسې خبره ده قاري صاحب یو منټ دا حدیث ور سره منی کنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي دي چې یو چا کلمه وویله هغه ته مرتد نشي ویلی دا خو منی کنه په سوال پوښتنه کنه ادم صاحب دا د دوم سوال د دې سوال ته به وروسته راسو یو به دا خبره حل کړو چې ټول امت وایي چې له قرآن نه وروسته صحیح کتاب ده او د تا منیر شاکر صاحب وایي دا د مجوسو کتاب ده ټول امت رښتیا وایي که د تا منیر شاکر صاحب رښتیا وایي د مفتي منیر شاکر یو دلایل ماته پیش کړي چې هغه په دې ځای ویلي دي نو چې ته نه یې خبر وه د الله بنده دا ټوله دنیا مسلمانانو دا ویډیو مو لیدل چې وایي بخاري دا د مجوسو کتاب ده د یهودو کتاب ده یاله ځین ته نه یې خبر نو د الله بنده یار خو ځان خبر کوه قرباني سم وا ادم سه الله لتانه پښتنه د دې کې د رسول الله د دین خبره په قبر کې درنه کوي د منیر شاکر خبره نه درنه کوي د ما نه درنه کوي په قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او د شریعت او د نبوت خبره الله په قبر کې پښتنه درنه کوي ځان ته معلومات حاصل کړي و قربانه کړي سم لمغ له غسر سيدي غیر نیم قران نه منل دغه ګور د اهل سنت والجماعت عقیده دا د ټول که څوک ټول لدی بخاری نه یو څوک انکار وکړي دا کافر ده که انکار له بخاری نه وکړي دا کافر ده اوس که یو څوک بیا پسې درته ووایي چې دا د مجوسو کتاب ده الله اکبر ودې زړه سره دلته خبره د دین نه ده چې پلانی صاحب د پلانی صاحب د پلانی دلته خبره د دین ده زه درته پس د آدم علیه السلام له انسانیت نه منکر و د قبر له عذاب نه منکر و د الله بنده دغه قرآن صحابه وته دروغجن انسانان ویلي دي دغه احادیث چې په بخاری کې ټول امت اتفاق ده وای دا صحابه په دروغ باندې پر دروغ پر رسول الله پوسې ویلي یا د صحابه ورالان دي سیم امامان دي محدثین دي فقها دي تابعین دي تابعین دي دا ټول دروغجن خلقو خو امدغه قرآن چې ته منی خو دغه انسانانو مختار رسولي اوس کته د احادیث نه منی که امدغه احادیث نه منی نو خو قرآن هم دغه انسانانو را رسولی ده که تو وایس دا حدیث د انسانانو په دروغو لیکلي خو دا قرآن هم دغه انسانانو راته رسولی بیا قرآن ته څنګه رښتونی کتاب وایي داسې ډېر عقایدي نور څه ډېر په رسول الله دروغ ویلي څه ښکاره د رسول الله توهین یې کړی ده په همدغه بخاري کې ما یو جواب هم ورکړی ده وایي رسول الله پردیو ښځو ته لاس وروړل العیاذ بالله ورسره ویډیوګانې یې وګوره زه کوم څه یې تا ته در وښیم مه قربانه کړي سم بالکل قاضي صاحب ستا خبره په خپل ځای ټیک ده خو تا د ما د دې خبرې دا وضاحت وکړو چې ته څنګه یو مسلمان کلمه ویلی کېږي او هغه ته په کوم ځای کې رالګې مثال ته رالګې اوس واوره تا مخکې عمر جان دغه ورور ویل ادم صاحب ویل چې یو څوک کلمه وایي مرتد ورته نسي ویلی قادیانیان پر ما ته ښه کلمه وایي هغه مسلمان دي که نه دي هغه چې چا کلمه ویلی خو مسلمان شو ایمان یې راوړی دی خو د هغې دغه د ادم صاحب په نسبت باندې قادیانیان او مسلمان شو هغه وایي رسول الله خاتم النبیین نه د لغه نه وروسته وایي مرزا احمد غلام دا وایي اخیری نبی ده نو په هغه د ایمان ورسره راوړی ده نه نو بیا نو چې څوک وایي چې نبی علیه السلام اخیری نبی نه ده هغه مسلمان ده که نه ده نه دی نو دا اوس وګوره ولې ورته مرتد وایي هغه ویلی دی چې نبی علیه السلام اخیری پیغمبر نه دی نو قادیانیان ولې قادیانیان ورته وایي ودې الله بنده ادم صاحب خپل ځان پوه کړه او وتښتېده ده لا اله الا الله واه قربانه کوم وسم ودې الله بندګانو لیگ له حقیقي علما وسره کینی لیگ له واقعي علما وسره کینی لیگ له رباني علما وسره کینی دی علما وڅنګ مپرېږدي بیا به دغه څه شیان درنه جوړ کړي مه کوئ ودې الله بندګانو قربانه که مسلم الله مو سر لوړی کړه ښه ادم صاحب دا قادیانیان چې وایي چې موږ اخیري نبي نه منو اخیري نبي محمد صلی الله علیه وسلم نه وروسته مرزا غلام احمد قادیانی دام ده یاري په اوله سر کې دغه عقیده دا و چې دا مهدي ده بیا یې وویل چې دا عیسی علیه السلام دی بیا یې وروسته په صراحت سره ویل ورسه د دوی کتابونه وګورئ د قادیانیانو کتابونه وګورئ هغه د نبي علیه السلام په ختم نبوت باندې عقیده نه لري څوک چې په ختم نبوت باندې عقیده نه لري هغه مسلمان ده که نه ده ته ویل وایي نه ده نو اوس که تا ته وایم چې ولې دې مرتد ورته ویلې ځکه قادیانیان کلمه وایي بیا اوس ګوریا دغه حدیث زده کړي ادم صاحب من قال لا اله الا الله دخل الجنه
اوس دا روایت خو په یو ځای کې مختصر راغلی ده دا روایتونه چې د اهل سنت په کتابونو کې راغلي دا ټول وګوري من قال لا اله الا الله بالصدق څه معنا بالصدق څه معنا بالصدق چې چا دا کلمه په صداقت وویله صداقت همدا معنا چې د دې کلمې څه تقاضا ده کومې ارکان دي کومې شروط دي وغیره وغیره دا به ټول منې بالصدق په صداقت سره بیا ته جهنم ته نسې تللی بیا که لاړلیم د ګناهونو په خاطر الله به هغه سزا درکوي او جنت ته بدلیږي دا خو نه منه مثلا من قال لا اله الا الله چا چې دا کلمه ویل هغه به جنت ته ځي عیسویان تر ما ته ښه کلمه وایي لا اله الا الله وایي خو بیا وروسته قصه پسې خرابوي یهودیان همداسې وایي لا اله الا الله موسی کلیم الله هغه هم کلمه وایي نو د الله بندګانو دا داسې مه کوئ چې بس فقط په ټیک ټاک یو څوک درته راغلل نه خیر الله بندګانو پلار ته یې ګوري مور ته یې ګوري خاندان مور نه مطلب دا ده هغه مورني دین ته یې ګوري اسلام ته ګوري عقایدو ته یې ګوري ټول اطرافو ته یې ګوري بیا په یو چا پسې کېږي په یو چا پسې ځي مهرباني آدم صاحب او آدم صاحب لیک د ځان فکر هم وکړي که خدای مکړه قادیانیانو ته مو مسلمان وویل په خپله په هغه سور خط کې ورګډ سو لاسته ښه په دې کې خپله تاسو ته د مرتدوالي خطره ده درته د خپل ځان چاره مو وکړي پرېږدئ نور خلق پرېږدي اوس که د یو علم درلودلی یو خبره دې کولی سوی موږ به در سره کړې وه خو اوس خو داسې خبره د احساساتي خبره موږ له چا سره نه کوو موږ پښتنو ته همدغه هم ډېره غټه ښکارېږي چې په موږ پښتنو کې یو ملا یو قاري یو مفتي یو بل څوک دا له اسلامه نسي اورېدلی پښتون خو له جنت نه ده راغلی له اسمانه نه ده راغلی خو د همدې تاسو د مسلمانانو د عقایدو د خرابېدلو دپاره همدغسې مفتیانو همدغسې هغه په الحاد کې برکت سي دا یې رامخکې کړي دي چې تاسو عقاید ورباندې در خرابه کړي د خپلو عقایدو وساتئ ښه بشک